بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن چې دی موږ او تاسې د مایکروسافټ آفیس پورې مربوط یو پروګرام چې ورته پاور پوینټ وایي په هغې باندې درس شروع کوو. د دې دپاره چې دا پروګرام مې تاسو ته ښه تشریح کړی وي، ما یو څه معلوماتونه راټول کړي دي د دې پروګرام په اړه او دا به تاسو سره شریک کړم تر څو دغه پروګرام تاسې وپېژنئ. ګورئ، Microsoft PowerPoint is a widely used presentation software developed by Microsoft. دغه PowerPoint پروګرام چې دی دا د Microsoft Office د پروګرامونو څخه یو پروګرام د پریزنټیشن پروګرام ده او دا په Microsoft کمپنۍ چې دی لانچ کړی او دوی چې دی رامنځته کړی دی. It is part of the Microsoft Office suite and allows users to create slideshows for various purposes. PowerPoint is used for business, educational, and personal presentations, offering tools for adding image, text, animation, and other multimedia elements. ګوري دغه PowerPoint پروګرام خو لومړی خبره دا ده چې دا د مایکروسافت د کمپنۍ لخوا جوړ شوی پروګرام دی. دومه خبره پکې دا ده چې دا مایکروسافت د پروګرامونو څخه یو پروګرام ده او دا چې د یوزرز ته هغه خلک چې PowerPoint استعمالوي هغوی کولی شي چې په دغه پروګرام کې همغه عمومي خبره یا مین خبره یې دا ده چې پریزنټیشن یې پکې جوړولی شي، بزنس پریزنټیشن پکې جوړولی شي، تحصیلي پریزنټیشن پکې جوړولی شي. تاسې خپل شخصي موضوعات ولرئ په هغې کې پرسونل پریزنټیشنز هم جوړولی شئ او د دغې پروګرام ښه والی په دې کې دی چې دا تاسې ته د په سلایډونو کې د ایمیجونو په اضافه کولو، مختلف ټکس اضافه کول، انیمیشن او ملټي میډیا یعنې ویډیو او اډیو هم تاسې پکې کولی شئ چې اضافه کوئ. یعنې PowerPoint پروګرام چې دی یو پریزنټیشن پروګرام دی چې موږ تاسې کولی شو یو پریزنټیشن پکې جوړ کړو. پریزنټیشن دې ته ویل کېږي موږ تاسې سره یوه موضوع ده، هغه موضوع غواړو یو چا ته وړاندې کړو. نو په ورډ پروګرام کې هم کولی شو او نوټ پیډ کې هم کولی شو، ولې همغه په مسلکي ډول چې غواړو او په ښه شکل چې غواړو چې داسې رنګه او منظم او زړه راښکونکی واوسېږي نو هغه دپاره بیا ځانګړی پروګرام PowerPoint دی. PowerPoint کې بیا تاسې کولی شئ چې دغه پریزنټیشن ځان ته جوړ کړئ او په ډیرو ځایونو کې دا استعمال هم لري. ګوري کی فیچر اف PowerPoint. دغه PowerPoint چې دی څه خوبیانې لري، په دې کې کوم فیچرونه دي. لومړی خبره سلاید کریشن دی. PowerPoint allows users to create individual slides to present key point of a presentation. کله هم چې تاسو یو پریزنټیشن جوړوئ نو دا پریزنټیشن به په یو سلاید کې تاسو جوړوئ. سلاید هم ورقه ده خو په PowerPoint کې ورته سلاید ویل کېږي. نو دغه سلاید کې تاسو کولی شئ چې هغه عمده او مهمې خبرې تاسې خپل د موضوع څخه هلته یاداشت کړئ او نور به تاسې د ژبې په واسطه باندې هغې په اړه تشریح ورکوئ. نو دغه سلایډونه موږ تاسې په PowerPoint کې جوړولی شو. Users can choose from various layouts and design for their slides. ولې دا سلایډونه خو موږ تاسې خپل موضوعات سلایډ کې لیکلی شو، خو دغه سلایډونو ته بیا موږ تاسې په PowerPoint کې مختلف ډیزاینونه او لیوټس شکلونه ورکولی شو. بل ښه والی چې دی په PowerPoint کې ټکس انفارمټینګ ده. Users can insert text and adjust fonts, size and styles to make the presentation visually appealing. یعنی موږ تاسې چې کله هم یو سلاید جوړو په هغه سلاید کې ټکس اضافه کوو، دغه ټکس ته موږ تاسې مختلف فنډونه هم اپلای کولی شو، مختلف سټایلز ورته هم اپلای کولی شو تر څو دغه زموږ پریزنټیشن زړه راښکونکی شي، ښکلی شي، په زړه پورې شي. Bullet points and lists can be used to simplify information on each slide. همدا ډول په PowerPoint سلایډونو کې چې دی بولټس موږ تاسې مختلف بولټس استعمالولی شو. موږ تاسې په ورډ پروګرام کې ویلي دا بولټس دي، مختلف بولټس موږ پکې استعمالولی شو سلایډونو کې دننه. Graphics and media. PowerPoint allows users to insert images, graphs, tables, charts, videos, and audio into slides to enhance the presentation's interactivity and engagement. ګوري دغه خپل په پریزنټیشن کې چې کله موږ تاسې سلایډونه جوړو په دغه سلایډونو کې موږ تاسې کولی شو ګرافونه، عکسونه، چارټونه، ټیبلې، ویډیو او حتی آډیو دا هم په سلایډونو کې اضافه کو تر څو زموږ او ستاسې دغه سلایډونه ښکلي شي او خپل هغه کم میسج او پیام چې دی په ښه شکل باندې انتقال کو. انیمیشن ان ترانزیشنز. بل کار یا بل فیچر یا بل ښه والی چې دی د PowerPoint چې دی انیمیشن او ترانزیشن دی. PowerPoint provides animation features for objects on a slide and transitions between slides to make the presentation more dynamic. ګوري په PowerPoint کې موږ تاسې انیمیشن او ترانزیشن دواړه کولی شو.
کله چې د یو سلایډ څخه بل سلایډ ته ځو نو یو انیمیشن ورته ورکولی شو چې یو موومنټ ولري یو خوځښت ولري او همدا ډول کولی شو چې کوم آبجیکټس موږ او تاسې په یو سلایډ کې را جوړو او یو سلایډ کې ډرا کوو هغې دپاره هم موږ او تاسې ټرانزیشن او انیمیشن ورکولی شو. ټیمپلیټس ان تیمز ګوري په پاور پوینټ کې مختلف ټیمپلیټس او تیمز دي. موږ او تاسې چې کله هم په پاور پوینټ کې یو ټکس یا یو موضوع ولیکله نو سمپل هلته موږ او تاسې سره اپشن او کمانډونه دي چې کولی شو یو ټیمپلیټس ورته ورکو یو ښکلی او ښایسته ډیزاین ورته ورکو فقط د یو کلیک په واسطه باندې. پریزنټیشن موډ ګوري دغه پاور پوینټ بله خبره موږ سره دا ده چې پریزنټیشن موډ لري چې کله هم موږ او تاسې په پاور پوینټ کې یو څه لیکلو کو یو پاور پوینټ پریزنټیشن برابر کو ځان ته نو د F5 په ترو باندې هغه چې دی موږ فول سکرین کولی شو او په هغه او له هغې څخه وروسته موږ تشریح باندې شروع کولی شو. لکه دغه پاور پوینټ چې دی موږ او تاسې سره د پریزنټیشن موډ شکل لري. Exporting and sharing. Presentations can be saved in various formats. کله هم چې موږ تاسو په پاور پوینټ پروګرام کې یو پریزنټیشن جوړو دا داسې نه ده چې دا پریزنټیشن به موږ سره یوازې همدغه پاور پوینټ فارمټ کې PDF ته هم اړولی شو او بل چاته هم لیږلی شو د ایمیل په ذریعه باندې یعنې مختلف فارمټس یې موږ کولی شو چې چینج کړو او ویړو. Applications of PowerPoint. دا PowerPoint کوم ځایونو کې موږ ستاسې اپلای کولی شو چېرته استعمالولی شو business presentations کې استعمالولی شو. PowerPoint is widely used in business meetings to patch areas, present financial reports and create training materials. ګوري دغه PowerPoint چې دی په بزنس کې ډېر زیات استعمالیږي او د نظریاتو په انتقال د نظریاتو د انتقال دپاره او همدا ډول مالی راپورونه چې کله موږ تاسې ورکوو او یا کریټ ټریننګ مټیریلز یا موږ تاسې کله هم په یو بزنس کې چې دی او مشخص بخش کې چې دی خپل کارمندانو ته ټریننګ ورکوو نو بزنسونه دي چې د پاور پوینټ څخه استفاده کوي او دغه کارونه پرې ترسره کوي. Educational purposes. Teachers and students use PowerPoint for lessons, lectures and interactive learning experience. دغه پاور پوینټ یوازې بزنس او کاروبار خاوندان نه استعمالوي بلکې استادان یې هم استعمالوي د تعلیمي مقاصدو دپاره. مختلف درسونه پکې جوړوي او بیا شاګردانو او محصلینو ته وړاندې کوي. Marketing in advertising. PowerPoint is also used to create promotional materials in advertisement. یعنی مارکیټینګ او اعلاناتو کې هم موږ تاسې پاور پوینټ پریزنټیشنونه استعمالولی شو. Tips for effective PowerPoint presentation. تر دې ځایه خو موږ پاور پوینټ پروګرام وپېژنده چې دا یو څه ډول پروګرام ده. مین خبره پکې دا ده چې دا یو پریزنټیشن پروګرام ده. کله هم چې موږ تاسې یو ټریننګ یو کورس او یا په مجموع کې یو میسج یو ایډیا غواړو چاته انتقال کو نو په دې خاطر چې په سکرین کې دغه موضوع موږ تاسې وښیو نو هغې دپاره پریزنټیشن پاور پوینټ کې باید جوړ شي. خو کله هم چې تاسې غواړئ پاور پوینټ کې یو پریزنټیشن جوړ کړئ څو خبرې تاسې همیشه په یاد ولرئ. کیپ اټ سمپل. کله چې پاور پوینټ کې تاسې سلایډونه جوړوئ ساده سلایډونه جوړ کړئ ډېر زیات معلومات پکې مه اضافه کوئ. لکه په ورډ پروګرام کې چې موږ تاسې یو موضوع په اړه مکمل ټکس اضافه کوو داسې ټکس پکې مه اضافه کوئ. د هماغه عمومي موضوع څخه مهم نقطې واخلئ او په پاور پوینټ سلایډ کې واچوئ او نور یې بیا په ژبه تشریح کړئ. یوز های کوالټي ایمیجز. کله هم چې تاسې په پاور پوینټ پروګرام کې یو موضوع تشریح کوئ د موضوع اړوند عکسونه پیدا کړئ خو عکسونه باید ستاسې های کوالټي وي. داسې تت عکسونه نه وي خراب عکسونه نه وي ډېر پروفیشنل عکسونه باید واوسیږي. داسې عکسونه واوسیږي چې ستاسې موضوع پورې مربوط وي ستاسې موضوع ښه تشریح کړي او های کوالټي ولري. لیمټ ټکس آن سلایډز. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله همیشه باید تاسې داسې کوشش وکړئ چې پاور پوینټ پریزنټیشن کله جوړوئ ډېر زیات فوکس په ټکس باندې مه کوئ چې تاسې ډېر زیات لیکنه وکړئ ځکه دغه د پاور پوینټ جذابیت په دې کې دی چې موږ او تاسې امین خبرې پکې لیکو نورې په ژبه تشریح کوو چې تاسې هلته ډېر زیات ټکس ولیکئ نو بیا خسته کون شي. او بل هم موږ سره څلورمه خبره دا ده کانسسټنسي. کله هم چې تاسې پاور پوینټ کې څه لیکل کوئ یا یو پریزنټیشن غواړئ جوړ کړئ نو تاسې یو فنټ استعمال کړئ او رنګونه او سټایلز به ستاسې خوښه ده چې مختلف استعمالوي که یو استعمال کړئ خو د ډېر زیات فنډونه پکې مه استعمالوئ. لکه په یو پاور پوینټ سلایډ کې څو رنګونه او څو سټایله مه استعمالوئ ځکه بیا هماغه ښکلا یې له منځه وړي. پریکټس د پریزنټیشن. کله هم چې تاسې په پاور پوینټ کې یو پریزنټیشن جوړوئ پریزنټیشن هم مکمل برابر که موضوعات هم پکې ولیکل له هغې څخه وروسته یو وار دوه وار درې وارې هغه پریزنټیشن خپله وګورئ چې کله هم تاسې بیا پراجیکټور سره خپل کمپیوټر وصل کوئ او پریزنټیشن غواړئ چې خلکو ته وړاندې کړئ تاسې باید خپله کاملا باید بلدیت او معلومات د پریزنټیشن په اړه ولرئ.
نو نتیجه او کنکلوژن زمونږ سره دا شو چې PowerPoint is a versatile and powerful tool for creating presentations. نو دا مونږ تاسو سره دا داسې یو پروګرام دی چې د پریزنټیشن لپاره یو ښایسته او قوي پروګرام دی. whether for business meetings, educational settings or personal projects. کولای شو که دغه PowerPoint میټینګونو کې استعمال شو، په بزنس میټینګز کې استعمال کو، ایجوکیشنل سیټینګز یا ایجوکیشن د لپاره استعمال کو، یا پرسونل پروجیکټس لپاره موږ تاسو PowerPoint استعمال کو. نو PowerPoint پروګرام چې دی موږ تاسو ته د معلومات یا د هغې ایډیا، میسج یا ټریننګ د هغې وړاندې کولو لپاره چې دی یو غوره پروګرام ده، او موږ تاسو کولی شو د دې په ترو باندې په اسانۍ سره خپل همغه ایډیا او یا خپل یو درس او یا یو ټریننګ خلکو ته وړاندې کو. نو په دې هیله چې د PowerPoint په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی وي چې دا څه ډول پروګرام ده. ما دغه معلومات له مخکې نه ځکه چمتو کړه چې دغه پروګرام تاسو ته واضح او په ښه شکل باندې تشریح کړم. نو انشاءالله سبا له خیره به موږ تاسو پریکټیکل به PowerPoint پروګرام اوپن کولو طریقه باندې د PowerPoint په انټرفیس باندې او همدا ډول په منظم ډول به دغه پروګرام هم انشاءالله چې پای ته ورسوو. په دې هیله چې دې نه مو یو څه برداشت کړی وي. مننه.